د اختر دویمه ورځ به د خیره سره بس مونږه کار راغلی په دې کې زمونږ چای او روټۍ خپله تاسو لیدی شئ چې مونږ د بازارونو خو کولاو نه خو بس مونږ ځان له چولې مولې راغوستي دي او نور هم ورسره روټۍ او بوتل راغوستي. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن قصه صدا چې شاندګي شروع کیږي چې د اختر دویمه ورځ او د خیر سره کار لپاره مې تیاری کړی، مطلب تلمه د خپل د رګړی کار لا. تاسو ښه پته ده چې زمونږ د غریبانو خو نن سبا اختر نه، مطلب مدار چې د ولنې ورځ تیر چې بس په دویمه ورځ مونږ کار لوزو. نو بس په دې ټیم کې مې بل پارټنر هم ځان تیار کړی، بس ډایرکټ راووتم. ما د مرۍ نه کپړه ځکه تاو کړی وه چې زه نن په لنټر باندې به کار کوم. کوم چې په قلدره کې مونږ لنټر باندې باره چیپس کوو نو هغې باندې ډېر زیات سور نور په دې وجه مې وویل چې یار دا کپړه ځان سره ویسمه چې هلته کې مې نور خراب نه کړي. نو بس ډایرکټ دلته کې د شیرګل دارالعلوم ته راورسېدو. تاسو لیدلی شئ چې ماشاءالله شیرګل دارالعلوم به ډېر خلکو لیدلی، په کمنټس کې راته ووایئ او زمونږ د یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ، مخکې دوستانو سره هم شیر کړئ. د دې ځای نه چې ووتو د څښاکوټ بازار ته راورسېدو چې د څښاکوټ په بازار کې د سهار ټیمو نن مونږ لږ وختي راووتلو نو رش پکې دومره زیات نه و، حالانکه په دې ځای کې ډېر زیات راشي. نو بس د دې پارټنر سره مې په لاره باندې ګپې شپې لګولې او مخ په وړاندې باندې روانو تر دې چې مونږ د درګۍ نه واوښتو او باب امن ته راورسېدو. اوس دا ځای به هم ډېرو خلکو لیدلی، د دې ځای اوسېدونکي به هم پکې ډېر خلک وي. دا دغه درګۍ بازار نه چې کله راواوړې نو مخ په وړاندې باندې بیا دا راځي. نو د دې نه چې څنګه مونږ واوښتو د خیر سره د قالدارې روډ ته رانږدې شولو. تاسو لیدی چې د چینچي ته چې راووته نو دا د قالدارې روډ دی. بس په دې ځای کې مونږ ښه په سور باندې ورتاو شولو ځکه چې دې ځای ته مونږ کار له راځو. او دلته کې چې کومه ټیکه مونږ نیولې ده نو تاسو ته ښه پته ده چې د قالدري پیران ډېر مشهور دي، ماشاءالله الله پاک دی نصیب کې خو ډېر مالدار خلک دی. بس دې کور مخامخ چې کوم بلډینګ دی نو دغه کې مونږ کار نیولو. بس تر دې چې مونږ بلډینګ ته پاس چت ته راوخلو نور تاسو لیدلی شئ یو پارټنر مې هغه مخامخ لګیا دی او زه دې خواته دې سایډ کې لګیا وم چې ماشین مې چلاو د چیپسو کټایم شروع کړی و. لاندې تاسو لیدی شئ چې دغه چیپس دي. بس په دې ټیم کې زمونږ د روټۍ ټیم شو، پارټنر مې راپسې روټۍ راوړه ځکه دلته کې نن د اختر دویمه ورځ وه، څه خاص نه میلاوېدل. نو بس دا چولې راوړو، ځان سره یو بوتل راوړو، روټۍ راوړو. مال راځه نن به پکې ګزاره وکړو ځکه چې په دې کار کې زمونږ چای او روټۍ هر څه خپل دي. تر دې چې مونږ د خیر سره مازدیګر تقریبا 4 بجې شولې، مشینان هم سیټ ته کړل. بس د خیر سره ځان هم تیار کو، کپړه مې په وګه باندې راواچوله، د کور په طرف باندې به وځو. کور طرف ته به روانېږو. خو د کور ته مې وکتل ما چې تعلیم مې ورته اچولي که نه، د بل پارټنر مې دلته موټرسایکل ته رډي ناست و. بس ډایرکټ ورسره په موټرسایکل باندې کېناستم او د درګۍ بازار ته راورسېدو. د درګۍ بازار د نن دویمه ورځ د اختر، خو نن پکې مازدیګري کې هم رش نشه که نه، په دې کې په عامه ورځو باندې خپه نشي کېښوستی، دومره زیات راشي پکې. بس شیرګل بازار ته څنګه راورسېدو پر شارټکټو باندې اوس د خپل کور ته وځو. زه تاسو ته ښیم چې دلته کې مارکیټونه تاسو لیدی شئ مکمل بند، یو دکان هم پکې کولاو نشته دی. نو بس په دې ځای کې مونږ خپل کلي ته راورسېدو. ما ویل زه به دلته خپل ولاګس ختم کړم، را ملاویږو پر روان ولاګس. الله هم خوشحاله ساته. تھینک یو آل فرینډز.